که دربونو یو خبره خوره شوې ده چې افغانیان د پاکستان نه وباسي، بلکې د دې خبرې حقیقت څه دی در سره په دغه نوې ویډیو کې ډسکس کوم. کوم د افغانیان چې دلته پاکستان ته راغلي وو هغه وخت کله چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او طالبان په واک کې راغلل، نو کومو خلکو چې د نیټو فورسز سره په مختلفو ادارو کې ډیوټي کړې وه، هغوی د خپل سر خطره محسوسه کړه او پاکستان ته راغلل او د دغه ځای نه هغوی امریکا ته اپروچ وکړو او غوښتل یې چې دوی امریکا ته لاړ شي. نو په دغه پروسس کې چې کوم ټایم دی هغه زیات ولګېدو او دې وجې نه 16,000 افغانیان چې هغوی د نیټو فورسز سره ډیوټي کړې وې هغه دلته په دې انتظار وو چې هغوی به امریکا ته ځي. خو دلته د امریکا کې د ټرمپ حکومت بدل شو، نو د ټرمپ د حکومت د بدلېدو سره چې کوم نظام و کوم قوانین و په هغې کې بدلون راغی او بهر نه چې کوم تارکین وطن دي څوک چې خپل وطن پرېږدي او امریکا ته راځي، نو د هغې په قوانینو کې سختي وکړه شوه او دغه افغانیان دوی ته اجازه میلاو نه شوه چې هغه امریکا ته لاړ شي. نو دې له کبله پاکستان هم اوس دغه اعلان وکړو چې دغه 14,000 کم افغانیان دي هغوی دلته په پاکستان کې میشت دي، نو هغوی دې اوس خپل وطن افغانستان ته لاړ شي. عام چې کوم افغانیان دي چې چا سره کارډونه شته دی هغوی دپاره اوسه پورې څه اعلان نه دی شوی. خو که وکتلی شي د پاکستان او افغانستان سفارتي تعلقات د ځنډ ښکار دي او د دوی ترمنځ تعلقات بهتر نه دي، نو داسې وخت راتلی شي چې په افغانستان باندې په طالبانو حکومت باندې پاکستان د فشار اچولو لپاره دا نور چې کوم افغانیان دي د دوی د ویستو امر هم وکړي. په نننۍ ویډیو کې هم دومره، بیا به مې راویږو. خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ. د الله په امان.